السلام علیکم ګران اردوونکو د آل انډیا رادیو د بارانو خبرونو د پښتو څنګه ده نن د 2020 میلادي کال د دسمبر د میاشتې 4 نیټه او د جمعې ورځ ده د نن خبرونه تاسو ته وړاندې کیږي لوستونکو ممتاز ولی یوسفزی په پیل کې د خبرونو سرټکی لومړي وزیر نریندر مودي د IIT 2020 میلادي کال نړیوال سرمشریز ناستې ته کلیدي وینا وکړي. په راتلونکي لسیزو کې د کووډ-19 وبا پایله ملګري ملتونو سرمنشي هند او د امریکای متحده ایالاتو د ذهني ملکیت همکارۍ تفاهم هوکړلیک لاسلیک کړ. نوې ډیلي وایي چې هند او چین د LAC په اوږدو بشپړ لرېوالي یقیني کولو لپاره مخابرات ساتلو ته دوام ورکوي. هند وایي چې پاکستان د کلبھوشن جادو په قضیه کې په اصلي مسلو جواب په ورکولو کې پاتې راغلی. اوس بشپړ خبرونه واورئ. لومړي وزیر نریندر مودي به نن د IIT 2020 میلادي کال نړیوال سرمشریز ناستې ته کلیدي وینا وکړي کوم چې پان IIT امریکای لخوا جوړ کړی شوی. د سکال د سرمشریز ناستې موضوع مستقبل نن د سرمشریزه ناسته د نړیوال اقتصادیات او ټکنالوژي نوښت روغتیا د استوګنې ساتنه او نړیوال زده کړې په شان په موضوعګانو پام وکړي. د امریکای پان IIT دا کانفرنس جوړ کړي او د صنایعو اکاډمیو او حکومت په ګډون له بیلابیلو سکتورونو څخه وینا کوونکي رابللي دي. پان IIT امریکای سازمان د IIT پخوانی متعلمینو یو ګرد د طالبانه ټیم لخوا چاري په مخه بیایي. په راتلونکي لسیزو کې د کووډ-19 وبا په هکله د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترس اخطار وړاندې کړي. نړۍ که واکسین په چټکه تصویب هم کې خو په راتلونکي لسیزو کې د کووډ-19 وبا له اغیزو سره نړۍ اموخته کېدی شي. ګوترس پرون د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې کورونا وایرس وبا په باب لومړنۍ ناستې ته وینا کوله. کله چې د چټک ساینسي پرمختګ ستاینه وکړله خو خبردار کړ چې واکسین د هغه ناروغیو لپاره درملنه نه وه کوم چې په سیارې اغیزه کوي. هغه ویل چې واکسین نشي کولی هغه زیان له سره کم کړي کوم چې تر د کلونو حتی لسیزو پورې دوام ولري. هند او امریکای متحده ایالاتو د ذهني ملکیت همکارۍ تفاهم هوکړلیک لاسلیک کړ. د صنایعو او داخلي تجارت د ودې لپاره د شعبې او د سوداګرۍ ورسره د صنایعو وزارت پرون د امریکای پیټنټ او ټریډ مارک آفیس سره د امریکای د سوداګرۍ وزارت سره د تفاهم هوکړلیک لاسلیک کړي. د هوکړلیک موخه دواړو هیوادونو ترمنځ IP همکارۍ ته وده ورکولو ده. دا به تبادلو او تر ټولو ښه اجراعاتو تجربو په باب اساني برابره کړي. ولسي صنایعو پوهنتونونو پلټنې ورسره پرمختیایي سازمانونو او کوچني منظومانه صنایعو په میس کې IP په باب معلومات هم برابر کړي. هند او چین ډیپلوماټیکي او پوځي چینلونو د لارې مخابرات ساتلو ته دوام ورکړي. د رسنیو پوښتنې په جواب کې د بهرنیو چارو وزارت ویاند انوراګ سریواستو وویل چې دواړه خواوې په یو مناسب وخت د لوړپوړي قومندانانو د ناستې یو بل پړاو ترسره کولو ته موافق شوي دي. د دې موخه په لویدیځ سکتور کې د کنټرول حقیقي کرښې په اوږدو په ټولو متنازع ځایونو بشپړ لرېوالي او د سولې او آرام بشپړ پرځای کولو یقیني کولو دی. د یوې بلې پوښتنې په جواب کې ښاغلي سریواستو وویل چې د هند او چین دواړو ترمنځ مهمه مسله دا پاتې شوې ده چې په یو لړ د اړخیزو هوکړو او پروتوکولونو په سختۍ عمل وکړي شي چې هغه په سرحدي سیمو کې د کنټرول حقیقي کرښې په اوږدو سوله او آرامتیا ساتلو په باب 1993 او 1996 میلادي کال
هوکړې سره تړاو لري. د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر ایس جے شنکر د دومینیک جمهوریت بهرنیو چارو وزیر سره مجازي خبرې ترې وکړلې. د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر ایس جے شنکر د سهشنبې په ورځ د دومینیک جمهوریت هیواد له بهرنیو چارو وزیر روبرټو الوارز سره په مجازي توګه خبرې ترې وکړلې. هغوی د تجارت غځولو، د ظرفیت جوړونې زیاتولو، تربیې، روغتیا ورسره احصایوي همکارۍ په موضوعګانو خبرې ترې وکړلې. هند ویل چې پاکستان د کلبھوشن جادو په قضیه کې په اصلي مسلو جواب په ورکولو کې پاتې راغلی، کوم چې به د یو اغیزمن کتنې او بیا غور کولو بنیاد جوړ کړي، څنګه چې د قضاوت نړیوال محکمې امر ورکړی. تیر ماښام د رسنیو پوښتنې په جواب کې د بهرنیو چارو وزارت ویاند انوراګ سریواستو ویل چې پاکستان د کلبھوشن جادو قضیه د یو بل بندي قضیه سره د مربوطولو هڅه کوي. نوموړي ویل چې په عادي کونسل عمل کې شاهنواز نون د هند لوی کمیشن منتخب کړی وو چې د هند یو بندي محمد اسماعیل د خوشي کولو او بیرته هند ته راستولو لپاره په قضیه کې حاضر شي. کله یاد بندي خپل سزا موده بشپړه کړې ده، خو اوس هم د پاکستان په بندیخانه کې دی. ویاند وویل خبر دی چې ښاغلي نون هغه بیان یې ورکړی دی کوم چې رښتیا نه دی او په قضیه کې د هند له دریځ څخه سرغړونه ده. نوموړي ویل چې ښاغلي نون داسې بریښي چې د پاکستان د تاسیساتو لخوا تر فشار لاندې راغلي دا ډول څرګندونې وکړلې چې د هغه لپاره هیڅ واک نه لري. چین په تبت کې د برهمپوترا سیند په لاندني ځایونو کې د کنټرول حقیقي کرښې ته نږدې یو لوی ډیم جوړولو پلان د پلي کولو هڅه کوي. چین پرون په تبت کې د برهمپوترا په لاندني ځایونو کې د کنټرول حقیقي کرښې ته نږدې یو لوی ډیم د جوړولو خپل پلان د پلي کولو هڅه وکړه. د چین بهرنیو چارو وزارت ویل چې پروژې په باب د ځینې اندېښنې اجت نشته. دی ویلي چې بیجینګ به د سواحلو اړوندو هیوادونو هندستان او بنگلادیش سره هایدرولوژیکي معلوماتو شریکولو، د سیلاب مخنیوي او ناورین کمولو او بیړني مدیریت په اړه ښې اړیکې ته دوام ورکړي. خو هغه دا خبره کولو څخه ډډه وکړله چې چین به کله د لاندني سواحلو هیوادونو سره په تبت کې د کنټرول کرښې ته نږدې د وړاندیز شوي ډیم جوړولو په موضوع خبرې ترې وکړي. لومړي وزیر شیخ حسینه وویل چې بنگلادیش 1971 میلادي کال د پاکستان ظلمونه نشي راولی او هغه دربترتره پاتې وي. هغې دا څېړنې د پاکستان لوی کمشنر عمران احمد صدیقي سره خپل ناستې په دوران وکړلې، کله چې نوموړي پرون په ډاکه کې د هغې په رسمي کور کې له هغې سره لیدلو لپاره ورغلی و. د 1948 میلادي کال او 1971 میلادي کال ترمنځ د پیښو حواله په ورکولو لومړي وزیر شیخ حسینه ویل چې د کتاب 2 کې د ملت د بابا بنګ بندو شیخ مجیب الرحمن په اړه د استخباراتو څانګې پټ اسناد دي دورې ډېرې تاریخي حقایق لري. بایډن لوړپوړ اقتصادي مشاور ډیسي اقلیم بدلون او کار روزګار بحران د چاره کولو لپاره نومول شوی دی. د امریکې ټاکل شوی ولسمشر جوین بایډن براین ډیسي خپل لوړپوړ اقتصادي مشاور په توګه نومولی دی. ډیسي د پخواني ولسمشر بارک اوباما په هڅو کې مرسته برابره کړې وه چې د موټرونو صنعت وژغوري او د پاریس اقلیم بدلون تړون په ترڅ کې خبرې ترې ترسره کړي. 42 کلن ډیسي د ملي اقتصادي شورا مشري کوونکي تر ټولو ځوان کس وي. د کار روزګار بحران له کبله وړاندې د ننګونو سره د کووډ-19 وبا په رڼا کې د امریکې اقتصادیات راژوندي کولو د نوموړي په مهمو پلانونو کې د اقلیم بدلون لپاره نوموړي ټاکل د بایډن اراده ښيي. فرانس د یو شمېر جوماتونو په څارنې کولو لاس پورې کړ. د فرانس مقاماتو د یو شمېر جوماتونو او د عبادت کولو تالارونو د اسلامي انتها خوښونې مشتبه اړیکو په ترڅ کې په څارنو لاس پورې کړی. د کورونو چارو وزیر
ګیرالډ ډارمینن په دا ویلو د اګام اعلان کړ چې ځینې کسان نږدې کېدی شي چې بیلتون خوښونې ته د ډاډ برابرولو لپاره وموندلی شي. دا اګام د داسې انتها خوښونې مخه نیولو د یو نوي قانون وړاندې کولو څخه یو اونۍ د مخه راغلی. د فرانس رسنیو لخوا ورکړ شوي راپور له مخې سیمه ییز امنیتي مشرانو ته په یو لیک کې ښاغلي ډارمینن وویل چې د 80 جوماتونو او د عبادت کولو تالارونو ځانګړې څارنې ترسره کېدی شي کله چې په هغوی کې 14 د پاریس په سیمه کې شتون لري. رایټرز خبري اژانس خبر راکوي چې د دولت څارونکي به د هغوی سرمایو د هغوی امامانو اړیکو ځوانانو لپاره د امکاني قرآني ښوونځیو څارنه وکړي. د خبرونو پای. پروانو حالاتو یو تبصره. د تبصرې عنوان د صلح د پرمختګ لپاره یو شرط دی. لیکنه د منصور الدین فریدی جباړه او وینا د هریندر کمار سواتی. هند تل د پرمختګ لپاره د صلح پر اهمیت ټینګار کړي. د دې لپاره د تروریزم لمنځه وړلو په اړتیا ټینګار کړي. په عین وخت کې نه یوازې د ترهګرۍ پر وړاندې یې بیګل غږولې بلکې په عمل کې یې نړۍ د یو موټی کولو نو وخت هم کړي. نړۍ لتیرو وختونو څخه تر نننۍ نیټې پورې د هند هڅو او فکرونو ستاینه او ملاتړ کړي. په داسې یو چاپیریال کې چې کورونا ناروغي نړۍ ته یو جدي ننګونه ده، هند یو ځل بیا د تروریزم پر وړاندې د یووالي شعار اوچت کړ ترڅو پرمختګ ته نور لاره هواره کړي. د شنګای د همکاریو سازمان حکومتونو د مشرانو په 18مه ناسته کې د ولسمشر مرستیال ایم وینکیا نایډو بیا نړۍ ته د هغو هیوادونو پر وړاندې خبرداري ورکړه چې ترهګري د دولت د پالیسۍ په توګه کاروي. هغه پر غړو هیوادونو غږ وکړ چې په نړیواله کچه پیژندل شوي قوانین پلي کړي ترڅو هغه خوندي ځایونه، جوړښتونه او مالی شبکې له منځه یوسي چې د ترهګرۍ ملاتړ کوي. له همدې امله هند په هر موقع د دې اړتیا لپاره ټینګار کوي ځکه چې ترهګري په نړۍ کې تر ټولو لویه ننګونه ده. باید یادونه وشي چې هندوستان په 2018 کال کې د شنګای د سازمان بشپړ غړی جوړ شوی و او اوس د دې سازمان غږ په یوریشیا سیمه یا د اروپا او آسیا په سیمه کې خورا مهم دی. له همدې امله د دې سازمان یو مهمه غونډه د کرونا ناروغۍ پر مهال جوړه شوې وه. په ورته وخت کې دا لومړی ځل و چې د شنګای د همکارۍ او د سازمان د مشرانو غونډې کوربتوب هندوستان کړی و. د تروریزم په اړه د هند دریځ خورا روښانه دی چې تروریزم د بشریت دښمن دی. دا یوازې یو هیواد یا ملت ته تاوان نه رسوي بلکې د ټول نړۍ لپاره سزا ده. نو هر څوک باید د ترهګرۍ پر وړاندې متحد شي. په دې ترڅ کې باید په ګډه مبارزه وشي. په حقیقت کې کله چې د پولې پورې غاړې ترهګرۍ خبره کیږي د پاکستان رول هم روښانه کیږي. هند په دوامداره توګه په خپل خاوره ترهګرۍ ته د پاکستان د ملاتړ پر ضد خپل غږ اوچت کړی دی او هڅه کړې چې نړۍ د تروریستانو له نفوذ او تخریبکارانو څخه خبر کړي. د نومبر په 21مه نیټه په کشمیر کې وژل شوي تروریستان د ولسوالۍ شورا ټاکنې ګډوډ کولو په نیت راغلي وو. دا د جموں او کشمیر څخه 380 ماده د لغوه کولو څخه پس لومړی ټاکنې دي. هند پاکستان ته خپل اندېښنه ښکاره کړې چې د هغې خاورې څخه ترهګرې ډلې په دوامداره توګه په هند بریدونه کوي. د مالی اقداماتو کاري ځواک یا FATF پریکړه وکړه چې ترهګر سازمانونو ته مالی مرسته ورکولو لپاره پاکستان په خړ لیست کې وساتي. دا د پاکستان دغه منفي رول تاییدوي. نړۍ پوهیږي چې هند په صلح، امنیت او سوکالۍ ټینګ باور لري. هند تل د تروریزم، د وسلو، غیر قانوني قاچاق، مخدره توکو او پیسو منځلو پر وړاندې خپل आवाज پورته کړي. هغه هیوادونه چې ترهګري د دولت د پالیسۍ په توګه کاروي نه یوازې ځان بربادوي بلکې خپلو ګاونډیانو او د سیمې پرمختګ لپاره یوه ستونزه ده. هند د شنګای د همکارۍ په منشور کې ذکر شوي اصولو سره سم د شنګای د همکارۍ سازمان لاندې کار کولو لپاره په خپل کړو ژمنو کې ثابت پاتې شوی. دوه اړخیزې ستونزې د اوچتولو هڅې د شنګای د همکارۍ منشور او د شنګای د روحیې سرغړونه ده.
د شنګای په ناسته کې د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان نه ګډون بل داسې ثبوت دی چې د ترهګرۍ په وړاندې د پاکستان جګړه څومره په پټه خوله روانه ده. پاکستانی مشرتابه تل خپل مخ پټولو ته ترجیح ورکړې ده. دا ځل هم پاکستان خپل سر ټیټولو ته تیار نه دی. دا ښایي چې د پاکستان لپاره څومره ستونزمنه ده چې په خپله خاوره کې د تروریستي ځواکونو مخه ونیسي. هند تل ټینګار کړی دی چې سوله د پرمختګ لپاره تر ټولو مهمه اړتیا ده. له همدې امله د ترهګرۍ ټولې بڼې غندل شوي. هندوستان په لویه کچه نړۍ ته دا په ویلو کې بریالي شوی چې ترهګري د یو هیواد ستونزه نه ده، ګرد نړۍ ته به د دې قیمت ادا کول وي. ګډې هڅې ته اړتیا ده چې د دواړو قواو ترمنځ د ټکر ویرې کمولو کې مرسته وکړي.